په بلوچستان کې د روغتیا د بیړنیو عملیاتو د دفتر یو سیوایي چې د مال په پاکستان کې د پولیو یوازینی خو په گاونډي افغانستان کې 15 مثبت کیسونه ریپورت شوي دي. په کوټه کې د یو سی او چارواکي له وی او ډیوا سره په یو ځانګړي مرکه کې اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې مثبت کیسونه په ننګرهار کې ریپورت شوي چې وایرس یې په پاکستان کې کشف شوی دی. چونکه زموږ د افغانستان خصوصا د کندهار د منطقې سره تګ راتګ ډیر زیات دی، نو دا وامسته یا دا ویروس ته چې دا وایرس بدلته هم راوړي. چارواکي زیاتوي په بلوچستان کې دوی هڅه کوي چې تر هر ماشوم پورې د پولیو 2 قطرې ورسیږي. د دې لپاره د پولیو ټیمونه هر کور او کلي ته ورځي چې په ښاري او کلیوالو سیمو کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان ویکسین شي. هر ماشوم چې په کور کې موجود دی د هغه موږ قوت مدافعت په دا ویکسین باندې دومره ورزیات کو که وایرس د هرې خوا ورلراسي نو بدای دغه څه معذوره کیږي نه. کوچان دي یا د نور خلک چې دلته راننوتلي دي راغلي دي دغه د لپاره د بایکر انیشیټیو په نامه باندې یو پروګرام شو سوی دی چې پر موټر سایکل باندې ټیمان په داسې کورنۍ پسې په داسې خلکو پسې چې وس راغلي هغه سیمې ته په هغه ضلع کې هغه ورځي او هغه وکشنانو ته سرپرایز ډوز په نامه باندې یو خوراک د ویکسین ورکوي. دا یو سی چارواکي وایي چې د پولیو وایرس په مخنیوي کې د قبایلی مشرانو، دیني عالمانو او مدني فعالانو رول ډیر مهم دی. اول رول چې دی هغه د مور پلار دی چې هغه مطلب ماشوم چې دی پر هغه باندې خپل حق لري او د مور پلار دا حق دی چې هغه ماشوم چې دی دغه د صحت خیال وساتي. کم چې د علماء کرام دي چې کم غلطه پروپاګاندا یا یو غلط فهمي د ویکسین په حواله یا د پروګرام په حواله باندې دغه دی هغه دغه مخنیوي دی وکي. نو دغه یو ذمہواری د ذمہواری خلیز د پولیو د پروګرام نه د مور پلار د زما د استاد او د مر سره چې څومره خلک دلته کار کوي یا د دلته ژوند کوي دا د ټولو ذمہواری ده. د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړی وایي چې د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت د پولیو په شمول د 10 نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره کار کوي او د صوبې په ټولو ضلعو کې ماشومان د پولیو ترڅنګ له نورو ناروغیو د خوندي ساتلو په موخه ویکسین کیږي. حکومت پاکستان چې دی یا حکومت بلوچستان چې دی هغه د وخت پر لسو نور نه جوړیانو باندې هم کار کوي چې په کې سره دی نو د هغه ویکسینیشن هم جاری دی. دا یو ډیره غټه اپورچونټی ده، ډیره غټه یو وسیله د مور پلار ته چې هغه خپل بچان د مراکز صحت لور ولي اولته دغه ویکسین بچان چې دغه ویکسینیشن وروکي نو دا یوازې پولیو نه ده، دا لس نه جوړې نوري هم دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د ماشومانو د نړیوال صندوق یونیسف چارواکي وایي چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو یوازینی مثبت کیس په بنو کې خو د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د پولیو 15 مثبت کیسونه ریپورت شوي دي چې دا د بلوچستان لپاره یو جدي خطر دی. رفیع الله مندوخیل، وی او ډیوا، کوټه.